د بلخ ولایت مقام کې د بلخ سرپرست والي حاجی محمد یوسف وفا په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې د ولسوالانو ترڅنګ د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي نیاز محمد وهاج هم شتون درلود. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. په لومړیو کې د بلخ سرپرست والي حاجی محمد یوسف وفا ټولو ته ښه راغلاست ووایو او هم د ولسوالانو څخه مننه وکړه چې په دې مهم مجلس کې ګډون کړی او له هغه وروسته غونډې ته د تیر اداري مجلس تعقیبي موضوعات لکه ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت، د مسؤلینو ترمنځ ښه همغږي، د علماو کرامو، قومي مشرانو او د کلي له مشرانو سره وخت په وخت اداري مجلسونه برابرول د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي نیاز محمد وهاج ته وړاندې کړل او په اړه د شویو اجراءاتو راپورونه اړوند مسؤلینو سره شریک کړل. تر تعقیبي موضوعاتو وروسته د ټولو ولسوالانو په نوبتي شکل سره د خپلو ولسوالیو راپورونه او لاسته راوړنې د بلخ سرپرست والي سره شریک کړل. زیاته کړه چې ولسوالیو کې امنیت ته پوره پاملرنه شوي چې د مسؤلینو ترمنځ ښه همغږي، د علماو کرامو، قومي مشرانو او د کلي له مشرانو سره وخت په وخت اداري مجلسونه برابریږي او د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه کیږي. د دې ترڅنګ ولسوالۍ کې د روغتیايي کلینیکونو، سړکونو، برېښنا، اوبو او د موسساتو د کارونو او یو شمېر نورو برخو کې خپلې ستونزې له سرپرست والي سره شریکې کړې چې د والي له لوري ورته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شو. وروستیو کې د بلخ سرپرست والي حاجی محمد یوسف وفا ټولو ولسوالانو ته سپارښتنه وکړه ترڅو په خپلو منځونو کې پوره همغږي او همکاري ولري او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. همدارنګه په خپلو ولسوالیو کې د فساد، رشوت او د کوکنارو په له منځه وړلو کې پوره هڅې وکړي او د ټولو خلکو کارونو ته د خنډ او ځنډ پرته پر وخت رسیدنه وکړي. وروسته د ولسوالانو د اداري مجلس د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.